د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا چې لاس دې ونیسي راتېر دې کړې د ژوند پر لاره چې لاس دې ونیسي راتېر دې کړې د ژوند پر لاره چې حوصله درکړه یو داسې مشر ورور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا فکر نه کوي کنه سبق به وایې دې خوا درسه دې خوا سهار وختي مخونه به پاک مینځئ کالي به ځان ته کوئ بوټان به ځان ته اخلئ صحیح ده ده از کجا کردین نان نانوای برتان مفت داد کاکا میخرید کاکا برتان میخرید ایره بازخانه میبرین پولی مانم میخورید چرا ها مادرتان میخرید یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی زه چای زه اخلم شاید دیگه بچهش دیگه ما ریش سفید شده مگنی ما میگیره آفرین برو دیگه اونور غوطه رفتار بچ خاله جیک ساله چانه واغه ته واغله ګوره یو په بلې ونه وهې پیکا سره ونه لګېږي سورای به یې کېده دا د یوړو بوجۍ ته واخله دا ما ته را یو بله بوجۍ ما ما ته راکړه ورکړه دا بله بوجۍ هم درته ورکړه دا هغسې دلته په دې وګوره خدای دې جنتي کړو دلته کته شمولو کې چا کوي نورو کاسانو ځان ته برابره کړه دغه میده شیان راواخله یو انځور دې اخلم د غوڅو شونډو د مسکا ړنګ بنګ انځور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شکې شکې کومه ته وړو وایي ستړی سولې هغه د ګل په رنګ تازه سره اننګې دې نشتا هغه د مستو بلبلانو غوندې شور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور
یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا غواړې د ګردو مظلومانو لاس نیوی وکړې خو غواړې د ګردو مظلومانو لاس نیوی وکړې خو ستا نه قربان حمد مال یاره دومره زور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا د مینې کور د سترګو خیرخانې کوتل سره په ډېر جګ جي ده دا کورنۍ چې ده دا څو ورځې جومات کې کلیوال ورته جنده کوله دا 906 بیا پرون موږ ته چا ټلیفون وکړ نو پرون ناوخته شوه نن هم وظیفې ناوخته راغلو خو زړه مو صبر نه کول نو ځان هم ورته راورسوه ګورو کور چې څه حالت ده بس الله دې موږ ته توفیق راکړي او دغه افغانانو د کور آباد وي چې په خپلو خولو خوارۍ او محنت باندې په مسافرۍ کې ګټلې پیسې حلال همدغه افغانانو ته مجبور کورنیو ته رالیږي خپل کوشش کوو انشاءالله تر خپله وسه پورې چې مجبوره کورنۍ تثبیت کو له هغوی سره مرسته وکړو دا یې کلي ځوانان دي دا ځای ډېر په لوړه باندې ده شپه هم ده تقریبا 10 بجې دي دوی را سره کومک شول الله یې دوی سره ښه وکړي دوی کور کې څوک نه لري ماندن باش مادر جان کسی بر ما دینا روز زنگ زد که روی تاگپت کنی کسی زنگ زد بر ما که اینجا یک خانه است در کوتل خیرخانه که سرپرست نداره یا از کار کسی نیست تو با چی هستی؟ اشتکای طفلایتان کسی یک شام ندار خیر است خو او شاید خواب باشه نه مادر جان خو بچه تنی بسپندی روان میکنی مردتان مریض است چرا کار نمیکنه چی وجه است خدا من ایسا کمه نداریم یک نیم سال میشه شوهر بزرگ زنده بودیم ما خودم هستیم در خانه کار میکنیم این خانه کراست؟ خانه کرا میکنیم چند کرا میکنیم؟ خب مادر اینی 18,000 روپه را مواد خوراکیست خب ای را برای تاوردم لمبر ما که کدام لمبرش 8 فقط سر اولادای تعلیم میکنی و ما دعا میکنیم که خداوند مردتانم پیدا کنه تا اشتکایتان سرپرست پیدا کنه بیادرم این همی انجوالان گفت که ناوقت سوا سبا جای میره همی کمک برش میرسانیم دیگه نشاست شب 10 بجه است تو خوارم هستی عزت هستی هر وقت بر ما زنگ میزنی انشالله ما با موقت رسیدگی میکنیم خوب شرط ازی که دیگه اشتکایت بس بندی روان نمیکنی سیست؟ نه دیگه رایش نمیکنی سیست؟ یعنی 30,000 روپه سر ازی تعلیم و تربیه و چیزایشون میکنی سیست؟ خدا حافظ بر ما دعا سلام علیکم خیر دا گروپ خورا دو خواهد کومه ده؟ رای وړل ورته خدای دې خداوند می جوانای منطقه تانه ماجر بته که دی چی ونه برتان آورد خیر ببینی برادر جان خداوند جوانی را نصیبتان کنه یعنی 2 بوجی برنج است مادر 2 بوجیار دست برنج سیلی خوبش برات آوردیم قطع اشتکایت بخو نوش جانت
چیزی را که ما میخوریم او را بر تو آوردیم. چاکلیت، بوراس، آبون، شامپو، خمیر مایه، هر چیز بر تو آوردیم. خدا حافظ. خدا حافظ. خیر ببین. اون مادر جان او را هم بگیر. احتیاط که دا مرتبه ساله بچه خب مردم مجبور هستند فقط این همه قصو که همشیره را دیگه اجازه نده که سر اشتکای خود کار کنه. تعلیم مصرف شما میتونی انشالله این 2 ماهش بس است. اگر دا 1 ماه بخوره ما دیگه برش میاریم. همین پیش سر خانیت میاریم. صحیح؟ زنده باش. خیر. و همشیره ایران برات یادآوری میکنم که ما به هیچ قوم، به هیچ تنظیم، به هیچ مذهب کار نداریم. صرف خدمت مردم افغانستان است. ازبک باشه، هزاره باشه، پشتون باشه، تاجک باشه، چشم سر ماست، دل ماست، هیچ کدام مشکل دیگه نیست. خب خیر زنده باش. بچه کاغذ کجا آمدین؟ چهار خنبر. این خانه تا نزدیک است یا که بر دیگه؟ خانه زی جلاس، خانه مجاز در یک جای است؟ خانه زی جلاس، خانه نزدیک است یا که بر دیگه؟ از یعنی کمی ایج است، خانه زا کمی ایج است. خب کمی ایج است و کمی اوج است. چند روپا کار کردی؟ 20 چی وقت آمدین؟ چی از صبح آمدین؟ نان چاشت کجا خوردین؟ خانه علی میخوریم. خانه علی میخوریم. لبایت چرا؟ ترکیدن؟ نان چاشت کجا خوردین؟ در خانه علی میخوریم. خور نان شب خوردی؟ تا بالا گوش نستی؟ نه کمی نان میخوریم. در کجا نان خورد؟ در بایک تو نشان بده نان. از کجا کدینی نان؟ نانوای براتان مفت داد؟ نه کاکا میخرید. کاکا براتان میخرید؟ ایره باز خانه میبرین؟ خود ما نمیخوریم. چرا؟ مادرتانه. خط تو نان است؟ خط تو نان است؟ خانه تان بر ما نشان میتین؟ باز که براتان پیسه بیتون باز خود بندی نمیکنن؟ نه بازار ما براتان پیسه به تو مکتب میخوانی؟ پوچاکو اسپانجاکو پوچک کو حرکتی باز او بچه ما اینجا هستم. حرکتی باز نه نمیتونم ما تضمینش میگیرم. همی یک دانه است. همی یک دانه بود. اسپانجی ما پوچک شد موتر اسپانجی ما همیجا میرم یک مریض است او را میبینم پس میم خو جای نروین خو یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا دمنی کور دستا ګتور دزړه ټکور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی اوس دوی ټول بیا یو هغه د شپې یوې بجې کې کور ته د دوی پلرونه چې دي جوارګر قمارباز نشیان نشې او دا شیونه کې خو دوی وایي کار کوي کرکان جنګوي نو هلته بیا یو چې په اصلي حقیقت باندې ځان پوه کړو چې څه خبره ده دا ګلالي ماشومان دا موټر ورته ونیو بیا یو دا وګوره هر یو یې 3 کلن 15 کلن 8 کلن دغه یو کس به پکې تقریبا یو شاته رواني موټر دا به کورو ته دا د ټکسي موټر دا وګوره کته دا وګوره دغه ماشومان دي دا وګوره واړه دا وګوره دې کې جینکۍ هم سته کنه څو جینکۍ دي 2 3 زه ستاسو ته پیسې درکړم بیا سبق وایي بیا خو به نه راځئ د شپې څو بجې دي 1 بجه ناوخت ډوډۍ هم خوړلې ده الله دا زه به دا وګوره د دې هلک د شونډو ته وګوره دا وګوره وینې ترې نه روانې دي دا وګوره بل وګوره زه بچیان
پلار هم په زوره رالیږي نو په خپل سر راځئ نو دا د شپې دې وخت کې خو مونږ ډارېږو نو تاسو څنګه ګرځېدئ ځئ چې زه شی دوی روان دی زه لږ دې مخکې ستاسې د ویډیو کې دا وینې ګلالي ماشومان یې کېنولي دي واړه ځه مخکې ستې الله هم دې له دې حالته دا ډېر ظلم د دې ماشومانو سره تاسو ته نه درکوم تا 100 روپۍ دا د ما سره دا 200 روپۍ وخت خیر په ته مزدورۍ ته راوتلی په دې نیمه شپه باندې دا 200 روپۍ دې بس دي کورونه هم چیرې دي راځه کومو خیمو کې راځه ته موټر راول راځه دغه حالت دا دې ماشومانو سره او که دا کابل کې ګرځي دا دا یې چا و دا یې تا و لا خو مې پیسې نه دي درکړې وای خیر څو روپۍ درکړمه بچی 100 روپۍ هم بس دي د ورځې 100 روپۍ درکوم بیا خو به نه وځئ که نه چې هره ورکو ته نه دي ګور بیا زه کابل کې ګرځم ښه بیا مې که ولیدلی بیا ټول وړمه کودکستان ته راځئ هره شپه دا ماشومان راځي او همدغسې ناوخته 1 بجه 2 بجې د شپې راځئ څه ټیم راځئ نه څه ټیم راځئ د شپې اوهو 2 بجې 3 بجې نه په خټو کېږي دا وګوره دا دومره یخ هوا ده دلته دا خټو یخ نیولی ده ښه ځه ښه دا کورونه دي چا دي بازا عمال ته ودرو دا وګوره دا واړه ماشومان هغه پکې تقریبا د 12 یا 14 کالو ده اثار کسې روان ده نور دا وګوره دا پوتکي د شپې 1 بجه 1:30 بجه دوی راځي کور ته نن مونږ راوستل خو دوی تقریبا د شپې تر 3 بجو پورې ګرځي یعنې دا د ظلم انتها ده چې د کورنیو لخوا له دوی سره کیږي او دا د تېرې 20 کلنې دیموکراسۍ لاسته راوړنه ده دلته د یو کس په قبر باندې میلیونونه ډالر لګېدلي رباني د محمود کرزی فلان کرزی رباني فهیم مسعود دا نور سلګونه هغه چارواکي چې په دې 20 کالو کې وژل شوي دي هغوی قبرونو باندې میلیونونه ډالر لګېدلي او سلګونه جربه مځکه ورته غصب کړې ده خو همدغه کابل کې د فهیم د اکاډمۍ ترڅنګ چارای قمبر کې دا کورونه دي او دغه ماشومان د شپې 3 بجې کور ته راځي خلکو نه سوال کوي اسپان کوي موټر پسې منډې وي هغه موږ ټول په ویډیو کې تاسو ته وښوده که چېرته په 20 کلونو کې دلته عدالت وای انصاف وای نو نن به د دې بچیو ماشومانو دا حال نه و نن د هغه فهیم چې دلته اکاډمي ده دا مخامخ د فهیم اکاډمۍ کې دا ځای موقعیت لري ټول کابل خلک یې پیژني او د فهیم په قبر باندې په میلیونونو ډالر لګېدلي په قبر کې برقونه لګېدلي لیکن دلته برق نشته دلته د ژوند هیڅ دا خټې وګوره دلته د ژوند هیڅ سهولت نشته حتی دا خلک په ناس نه دي ماړه که چېرته دلته ظلم نه وای شوی دلته زمونږ د وینو په شارګونو دې خلکو خولې نه وای لګولی نو نن به د دې خلکو دا حالت نه و
دا حالت د طالب پر راتلو سره نه ده راغلی. دا حالت په تیرو 20 کلونو کې په چارای قمبر کې د فهیم اکاډمۍ ته مخامخ دا کلی پروت ده. دلته په میلیاردونو ډالر راغلل، په تریلیونونو ډالر راغلل، خو لیکن دې هلمندي بچانو ته د مکتب دروازې بندې وې. په میلیاردونو ډالر راغلل، دې خلکو کورونه بمبار شول. نن په دغسې سړه هوا کې دا ګلالي ګلالي ماشومان کورونه مې راته راځي. کملته ځم در سره راځه بچه، تا سره هم ځم بچی ښه، تا سره هم ځم. سلام علیکم. دا ماشومان پیژنې ځوانه؟ دا په دې نیمه شپه باندې له کوره ولې وتلي دي؟ والله که دا خو دغه کورو داسې کوه ما ته دغه پالش پالش نه، دا هلته په موټر پسې منډې وهي، فقر کوي. بد کې تر کورو پورې یعنې دا خو د پالش نه دي که نه، دا خو ډېر دا دې کې د تا ماشوم شته؟ د تا دې دا زه په دا نه دا زه داسې په موټر پسې دلته ټالۍ وخوري او بل خوري داسې دغه یې کې واره خوږه کې وایي ګوره دا موټر ټالۍ نه د شپې څو بجې دي پوهېږې؟ خامخا د 10 بجې یا کاکا ته ویده 1 بجه ده، ته اوس له خوبه راجګ سې 1 بجه د شپې. دا ما راوستل، دوی 3 بجې هره شپه کور ته راځي. راځئ راځئ ما ته کور وښیئ. دغه ماشومه دا دې څه کېږي؟ ما کاکا دی. چېرته یې کور؟ وراره دی ده؟ نو تا خو یې زه نه پېژنم. خو پېژنې ځوان سړی دا ماشومان په دې یخ کې څوک لیږي؟ ولې کار نه کوي؟ نو د چې کار کوي دغه ماشومان دا په دې باندې ګټه کوي. نو خدا دې وراره د چا لېږلی ده؟ په خپل سر ځه چې لاس ته پلار ته ځې د تا بچیان پکې کم یو ده؟ میکو دوی باندې هغه مه کوه. راځه دا څوک ده؟ ملک زوی ده، پلار یې ملک ده، خان ده خان ده. دا څوک ده؟ دا څوک ده؟ دا ټول دې کې د تا ماشوم نشته څه؟ راځئ کورونه راوښیاله بچیاناله مه کوه هغه مه پرې کوه. نه صحیح. دغه څه کې ده؟ دا ځوان څه کې دی تاسو؟ نو کاکا دې کېږي د خو داسې غورځې کولې دا کار کوي؟ نو پالشي کوي بچی. ته په دې 2 بجې د شپې کې څنګه وځې؟ مه ټولوه که نه ډوډۍ. ولې مړه کېږي؟ زه درته پیسې درکوم که نه، خو ته به بیا نه وځې که نه. سمه ده بچه، مدرسو ته ځئ ښه؟ هغه زه درکوم که نه، زه یې درکوم بچی. ټول دلته ودرېږه، دوی نه ویډیو که څه بیا رانه غلط نه شي. کور هم کومه؟ دا وګوره راځئ بچیانو، دا حالات د دې کورونه دي. نړیوالې ټولنې باندې غږ کړو چې موږ 20 کاله ووژلو، 20 کاله مو دلته باروت استعمال کړل، باوجود د هغه دا واړه ماشومان دا د شپې 3 بجې کور ته راځي، دا د سپی غږ تاسو اورئ. دوی سره هیڅوک مشر نسته، یو دغه هلک ورسره وي بس.
اوس راځي. نو دغسې یو حالت دی وګوره دا د سپیو غږ تاسو اورئ په همدې ناوخته د شپې کې نن دوی مونږ راوستل دوی د شپې 2 بجې 2 نیمې بجې څو بجې راځئ کور ته بچیان 10 بجې. 10 بجې نو څنګه نن ولې تر 1 بجې هلته وئ څنګه نه وې خبر تاسو خو هره شپه ما ته هلته پوښتنه وکړله 2 بجې راځئ دا وګوره دا وړوکی ماشوم دا به برسرې جینۍ وګوره دا وګوره هلک ده هلک یې دا وګوره دغسې حال ده نو الله دې رحم وکړي دغه ده تا ته زه پیسې درکړم بچیه ته خو به بیا فقر نه کوې که نه سبق به وایې دې خوا دسته دې خوا سهار وختي مخونه به پاک مینځئ کالي به ځان ته کوئ بوټان به ځان ته اخلئ صحیح ده بکسه به ځان ته نه دا به لرې کې سام بوټان درته اخلمه بکسه به دې لرې واخلې مکتب ته به ځې مدرسې ته به ځې سبقونه او ته به هم ځې سام پاک به ځان ومینځې ځان دې تک تور کړ او بیا خو به نه راځې چوکونو ته ګوره بیا چوکونو کې ووینم بیا هم خفه کوم اوس د دوی کور ورسئ سړي راوباسئ که نه سلام علیکم حاجي کاکا ستړی مه سې جوړې خیرت دغه ماشومان مو له چوک نه راوستل شپې 1:30 بجه ده دې کې تا ماشومان دي دا ولې لېږئ په دې یخه هوا کې په دې سړه هوا کې زیاته یې نه ده حاجي صاحب زیاته یې نه ده نو ولې داسې کوئ ستړی مه سې ځوانه ستړی مه د تا کور ته 3 ماشومان ننوتل دومره و دا په دې نیمه شپه باندې ولې لېږئ عجیب الله صاحب زه به یوه خبره درته وکړم دغه لوکان چې دغه کار ته ځي په خدای ته باور وکړه ما ورته وویل چې مازدیګر 1 ساعت 2 ساعته کار وکړي چې کار کوي دوی سره خو د کار هېڅ شی نشته صاحب موږ خو هغه د ماجر خلک یو چې ماجر هر شی دا ظلم ده دا وحشت ده ګوره کاکا ته ویده وې صحیح ده ته د دې ماشوم له حاله خبره ما ته معلومیږي ته د دې ماشوم له حال نه چې معلومیږي درته ولې دې لېږلي دي صاحب دغه زما په خوله نه ګیرېږي ولې نه ګیرېږي ته یو پلار یې نه وهل به ماشوم ولې وهې ولې نه ګیرېږي ولې نه څنګه مخته دي سر ودرېږه دغه دا ماشومان دي سر له سبا خو به نه ځئ هغه ته دا څه وایي زما په خوله چې ولې د تا په خوله ګوره دغه هلکان چې کوم په دې کامره کې راغله زه دې ټولو ته میاشتنۍ پیسې ورکوم خو په شرط د دې چې دا پیسې به ته نه خورې دا به دې ماشوم ته کالي زه په خپله ورته اخلم دې ماشوم ته بوټ دا ماشوم مکتب ته وړل دا ټولې په ما ده خو ګوره کاکا جانه د ټولو قوانینو خلاف دا کار ته کوي د آینده دپاره یې نه منم دغه یو ماشوم هم په دې چاو کې نه منم دوی به ماخوستان ډوډۍ خوري ګرم به یې ساتې په بړستنه کې ویده کوې به یې بیا به دا چاوک ته نه لېږې د تا په خوله څنګه 3 ماشومان د کور ته ننوتل څنګه یې تا په خوله نه کړي کاکا زه دا وایم چې تا ضمیر تا وجدان تا ته څنګه دا اجازه درکوي چې دومره ګلالی ماشوم ته لېږي نور یې مه لېږه که د 1 ساعت دپاره ګوره ما نن ولیدل په ټیلرو پسې منډې وهلې په کورولا پسې وهلې په هر د ما موټر پسې د ټولو تاسو منډې ووهلې که نه ګورئ بچیانو یوه خبر درته کوم د شپې ډېره ناوخته ده قسم ده که دا تاسو د ما له خپلو بچیو راته کم ښکارئ کلکه وعده به راسره کوئ دا کاکا به یم کوي دا کلی به یم کوي دغه هلک ته به یم کوې ته به بیا به نه ځئ د تاسو میاشتنی مصرف زه در کوم خپل مکتب خپل سبقونه به وایي صحیح ده د دغه شیونو په ځای به نور د مکتب بکسه اخلئ کتاب قلم او کتابچه به اخلئ صحیح ده اوس هغه هلکان ټول دلته دي د هم دغه مجبوریت نه ده چې د شپې په 2 بجې د دا لاړ شي یو سړی نه ځي زه چار چېرته وینم راټولوم یې ولې ځي تاسو یې مه پرېږدئ چېرته روان نه د تا په وس ته د خپل بچي سنبال کا کاکا د خپل سنبال کې بل د خپل سنبال کې په دې باندې ته کار کوې تاسو بېغمه ویده یاستئ دا صحیح خبر ده د ما صحیح خبر ده که نه د نور به دا ماشومان بازار کې ونه وینم خبره کوي جملې صاحب الله دې یو زړه درکړي الله دې جنت خیر وسي ما ته معلوم دا شی دا ګوره که چې مولوي صاحب مه وایه دا سخت زیاتی ده چای مه را پیدا کوه دغه ژمنه وکړه چې دا ماشومان به نور نه پرېږدئ زموږ دا خوښه ده قسم ده چې دا ورته خو مې ولیدلی بیا هم زه ځان سره بیا یم
کور ته ځم ساتم بیا به دې پلرو بیا یې تاسو ته نه پرېږدم قسم ده که دا ماشومان بیا درته پرېږدم دا زه مدرسې ته بیا یم مصرف یې مارشه به کوم دا بیا نه وایي دا د ما بچي دي مولوي صاحب رقم ستا هم مري موږ بس بیخي خبره په دې دې خوا ته راسئ بچیانو دې خوا ته راسئ چې دوه واري یې رانه وانخلئ هغه نور هم راوباسه دلته ودرېږه بچی دلته ودرېږه بچی ودرې څو کسه دا د ځوان ویده ده بس پرېږده نو ودرېږه ښه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کسان نور خو څوک نشته دا 12 کسان زه په کمره کې راولم چې په کابل کې مې بیا ولیدلی بیا هم خفه کوم سمه ده یو شی به هم نه کوې زه درته پیسې در کوم اخله 2000 2000 بچی ودرې ټولو ته 2000 ودرېږه داسې لاس داسې در کوم بچی مې در دقه د اول مې تا ته در کړ تجار شومه دا واخله ولې نه در کومه بچی ټولو ته ورکوم خو سبق به وایې ښه حاجي کاکا وعده به راسره کوې الله پاک ډېر غیرتي ذات ده چې په دې ماشومانو دې رحم وکړه قسم د خدای دې ژوند بدلوي تقدیر دې خدای بدلوي ځه بچی داسې ځه واخله بچی مخ به دې پاک مینځې صابون هم درته راوړم شامپو هم درته راوړم دا کورتۍ مرتۍ به دې بدلې سم واوا کالي درته راوړم صحیح ده واخله بچی دې خوا ته لاړ شه واخله بچی خلاص شولې ځئ لاړ شئ ښه بیا خو به نه ځئ ښه هغه چا چې درته پیسې لېږلي هغوی ته دعا وکړئ چې الله دې ورسره ښه وکړي الله دې ورسره خدای په امان خو بیا به نه ځئ ښه بچی الله ما ځئ بچیانو ځئ بچیانو ځئ بچیان بچیان مې جان سم ځئ پاک صفا به مخونه ومینځئ ښه زویه هله لورې بیا به دې مخ پاک مینځې صابون هم درته راوړمه ښه ځئ بچی پاک صفا به ځان کې ښه سبق به دې شروع کړې نورې پیسې هم درته راوړمه ما لاس مې مه چپوه لاس ځه بچی سبق به وایې ښه صحیح ده ځه قربانه پاک به ځانونه ومینځئ پاک صفا مکتب ته به ځئ خو دغه د بچیان دې دلته دي که نه وار مې کړي خو 2 روپۍ مې تا ماشومانو ته ورکړې کاکا دا 2000 ته واخله خو بچیان به دې بیا نه پرېږدي واخله قسم ده کاکا جانه دا داسې دي لکه د ما خپل بچي څي دا ته واخله ځوانه واخله کوشش وکړئ خپل ژوند په خپله جوړ کړئ همت وکړئ دې بچیانو نه ډاکټران جوړ کړئ دوی نه انجینران جوړ کړئ دا د تاسو راتلونکی ده دا زموږ د هېواد راتلونکی ده سبا به دا وزیران وي دا به والیان وي یتیم پلار دې شهید شوی او کور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کور دې نشتا هغه د ګل په رنګ تازه سره اننګې دې نشته هغه د ګل په رنګ تازه سره اننګې دې نشته هغه د مستو بلبلانو غوندې شور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته غواړې د ګردو مظلومانو لاس نیوی وکړې خو
یتیم پلار دې شهید شوی او کور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کور دې نشتا یتیم پلار